د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې لویه نوې پروژه. د کابل هوايي ډګر به ډیر ژر مسافرینو ته د یوې نوې او معیاري انتظار خونې سره ښه راغلاست ووایي. په افغانستان کې د هوايي چلند په 43 لویو پروژو کې 4 میلیارده افغانۍ پانګونه. سلام دوستانو، د کابل په هوايي ډګر کې یوه نوې پروژه پیل شوې ده. افغانستان حکومت اعلان کړی چې د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې د معیاري انتظار خونې د جوړولو کار پیل کړی دی. دغه پروژه چې د دولتي چارواکو، د خصوصي سکټور، د استازو او د هوايي ډګر د مسؤلینو په حضور کې پیل شوې، د مسافرینو د وضعیت د ښه والي او د هوايي ډګر د زیربناو د لوړولو په هدف پلي کېږي. د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغني برادر څو میاشتې وړاندې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. له څو میاشتو وروسته د انتظار تالار د جوړولو کار روان دی او دا مهال د ستنو د نصبولو په حال کې دی. دا تالار په 3 پوړونو کې ډیزاین شوی او د عصري ټکنالوژي په کارولو سره جوړیږي. د دې پروژې موخه د مسافرینو لپاره د مناسب او مجهز ځای رامنځته کول دي چې په آرام او عصري چاپیریال کې الوتنې ته انتظار وکړي. نوی تالار چې د لوی شمیر مسافرینو منلو ظرفیت لري، د مناسب هوا، آرامي څوکیو او استراحت ساحې په څیر اسانتیاو سره به سمبال وي. دغه پروژه د خصوصي سکټور په پانګونې د 290 میلیونه افغانیو په ارزښت پلي کېږي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوی تالار د ترانسپورت او هوايي چلند وزارت د پلان یوه برخه ده چې د 43 لویو پروژو د پلي کولو ټولیز ارزښت 4 میلیارده افغانۍ اټکل شوی دی. د دې پروژو موخه د هیواد د هوايي چلند زیربنا ښه کول او د هوايي ډګرونو ظرفیت لوړول دي. د کابل هوايي ډګر افغانستان ته د ننوتو او وتلو له اصلي لارو څخه د هیواد په هوايي ترانسپورت کې مهم رول لوبوي. د الوتنو او مسافرینو د شمیر د زیاتوالي له امله د زیربناو پراختیا ته اړتیا د هر وخت څخه ډیر احساسیږي. تیر کال په هوايي ډګر کې د سوداګرۍ خونه جوړه شوې وه چې سوداګرو او مسافرو ته د خدمتونو وړاندې کولو په موخه جوړه شوې وه. دا نوی سالون د دې توان درلود چې د سوداګریزو مسافرینو ځینې اړتیاوې پوره کړي، مګر د عمومي انتظار خونه لا هم پراخولو ته اړتیا لري. دا نوی تالار د ډیر ځای او تازه اسانتیاو سره به د مسافرینو سره مرسته وکړي چې د سفر ډیر آرامه تجربه ولري. د ډیر ځای سربیره دا تالار د ښه اسانتیاو لکه مناسبه هوا، ښه څوکۍ او آرام ځایونه لري. دغه تالار په جوړېدو سره به د کابل د هوايي ډګر د پخوانیو تالارونو ستونزې حل شي چې د ګڼې ګوڼې په کمولو کې به ښه مرسته وکړي. دا پروژه په افغانستان کې د هوايي چلند د زیربنا د ښه کولو لپاره د پراخ پروګرام برخه هم ده. د دغه پروژو موخه د هوايي چلند د خدمتونو د کیفیت لوړول او د هوايي ډګرونو د ظرفیت لوړول دي چې د کورنیو او نړیوالو مسافرینو مخ پر زیاتېدونکي اړتیاوې پوره کړي. دا پرمختګ کولی شي د الوتنو په راجلبولو کې مرسته وکړي او د هوايي ټرافیک زیاتوالی او په محلي او ملي اقتصاد مثبت اغیز ولري. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل هوايي ډګر د سیمې په کچه یو له مخکښو هوايي ډګرونو څخه وبلل شي. دا پروژه د هوايي ترانسپورت په برخه کې د افغانستان د پرمختګ سمبول دی او د زیربناو په لوړولو سره به کورنیو او نړیوالو مسافرینو ته ښه خدمات وړاندې کړي. همدارنګه د عصري ټکنالوژي او لوړ کیفیت لرونکو موادو په کارولو سره به د دې پروژې چارې پر خپل وخت بشپړې سي او د کابل هوايي ډګر به وکولی سي چې د مسافرینو اړتیاوې په ښه او اسانتیا سره پوره کړي. دا پروژه به نه یوازې د هوايي چلند په زیربناو بلکې د خلکو د ژوند په کیفیت او د هیواد په اقتصاد هم مثبته اغیزه ولري. د کورنیو او نړیوالو مسافرینو د خدمت لپاره د څو ترمینلونو درلودل د کابل هوايي ډګر د هوايي سفر په اسانتیا کې خورا مهم رول لوبوي. په هر صورت لا هم د زیربنا پراختیا او ښه کولو ته اړتیا شتون لري ترڅو د هوايي ټرافیک لوی مقدار ته ځواب ووایي. د کابل په هوايي ډګر کې نوې انتظار خونه دا ستونزې په اغیزمنه توګه حل کوي او د مسافرینو تجربه ښه کوي. دا پروژه کولی شي د ډیرو نړیوالو الوتنو په راجلبولو کې مرسته وکړي او هوايي ټرافیک ته پراختیا ورکړي او په پای کې د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز ولري.
له همدې امله دا پروژه د هوایي ترانسپورت او د مسافرینو د خدمتونو د ښه والي په برخه کې د افغانستان د پرمختګ سمبول ګڼل کیږي. مننه چې تر پایه زموږ سره مل وست. تاسو کولی شئ نورې پروژې هم زموږ په چینل کې وګورئ.